وبخي هغه یو خبر را یادېږي چې چا غوږ کې راته ویل چې جانان مو یادوه نو هغه د جانان خبره د وزیر صاحبانو وکیل صاحبانو خپله ماته کړله بهرحال موږ ته خو چوکاټ ازاد شولو یعنې ما یو څه یون صاحب پاچا توبه وویسته پاچا توبه وویسته اوس مخ په قبله ولاړ دی لاسونه یې پورته کړل غوږو ته په لمانځه ولاړ دی پاچا خپېمانه دی توبو پسې توبې ګرځوي پاچا پښتون شو اوس په لاسو کې تسبیح ګرځوي پاچا په ډېره هوښیارۍ اوس خپل پردی وباسي شاید له ارګ نه شتمني او سر ژوندی وباسي په افغان ضد او پښتون ضدو د کابل وخوړو پاچا به خود نه زمونږ حق دې پر بل وخوړو کوم په افغان ضد او پښتون ضدو د کابل وخوړو پاچا به خود نه زمونږ حق دې پر بل وخوړو کوم تصادف او معما نه وه د پرون په خلاف نن کومه لوبه چې شروع ده د پښتون په خلاف د نړیوال الزام په تور باندې ککړ هم زه یم عجیبه دا دله چې مړ هم زه یم او پړ هم زه یم د نړیوال الزام په تور باندې ککړ هم زه یم عجیبه دا دله چې مړ هم زه یم او پړ هم زه یم صلح فقط یو شعار او تکراري خبرې صلح د لوی مداري خولکې بازاري خبرې جګړهیز حل او سوله حل یو کېدلی نه شي لکه په یو موزه کې دوه پښې ځایېدلی نه شي راغلی اوس په خپل راتګ باندې خپېمان ښکاري راغلی اوس په خپل راتګ باندې خپېمان ښکاري اوس په شا تللو قدمونو ته روان ښکاري ما درته ویل چې دا راتګ به درته ګران تمام شي اوسېدل هم او بیرته تګ به درته ګران تمام شي زما وړاندوینه درته بس هغه دغه ښکارېده دا درته تشه د شاعر مبالغه ښکارېده نو هر یرغلګر دلته تیارو خوړلی المر خوړلی له حنیفیت نه پرته هر یو نظام سر خوړلی د ستراتیژیک پلان په لاسلیک مولا صاحب نه لړزېده داخلوال صاحب د ستراتیژیک پلان په لاسلیک مولا صاحب نه لړزېده د افغانستان په برخلیک مولا صاحب نه لړزېده نو پرون 3000 ایوبي شملې نسکورې شولې پرون 3000 ملالۍ د وخت سرتورې شولې پرون 3000 تاریخي څلي راونړېدل پرون 3000 میوندي څلي راونړېدل نو ملالۍ بیا تیر سندریز تال په چمبه راوله په ما کې بیا هغه د تیر میوند جذبه راوله ملالۍ بیا تیر سندریز تال په چمبه راوله په ما کې بیا هغه د تیر میوند جذبه راوله د غزا ډول دی طالبي سړي دی وبڼوه د اتڼ شپول دی ایوبي سړي دی وبڼوه تر څو چې دا ځمکه اسمان وي دا مطلق بولو تر څو چې دا ځمکه اسمان وي دا مطلق بولو چاته سوال نه کوو دا خپل مسلم حق بولو شتون د دې دواړو حاکمیت په خامخا وي پکې اسلامیت او افغانیت په خامخا وي پکې تر څو چې دا ځمکه اسمان وي دا مطلق بولو چاته سوال نه کوو دا خپل مسلم حق بولو شتون د دې دواړو حاکمیت په خامخا وي پکې اسلامیت او افغانیت په خامخا وي پکې د تمدن او عثماني خلافت جوړو مزه په دې حال نه وم یو وخت امیر کروړو مزه یون صاحب د تمدن او عثماني خلافت جوړو مزه په دې حال نه وم یو وخت امیر کروړو مزه نو ما بیټانې او چړبانې او ما غرغښت لرلو تر کلکتې او تر سیستانه مې خوځښت لرلو ما د ایوب او د اکبر د تورې خرپ لرلو ما شاه حسین او شاه زمان او شاه اشرف لرلو له یما خان تر داود خان منږ سلطنت کړی دی زرګونه کاله منږ په دې خاوره حکومت کړی دی له یما خان تر داود خان منږ سلطنت کړی دی زرګونه کاله منږ په دې خاوره حکومت کړی دی منږ تر ملتان او پانیپت امپراتوري کړې ده منږ تر تاشقند بخارا پورې باداري کړې ده منږ څه کردان د عراق نه یو چې نیم نیم بشو بس له یما خان تر داود خان منږ سلطنت کړی دی زرګونه کاله منږ په دې خاوره حکومت کړی دی ما تر ملتان او پانیپت امپراتوري کړې ده ما تر تاشقند بخارا پورې باداري کړې ده منږ څه کردان د عراق نه یو چې نیم نیم بشو بس نه مهاجر د سومالیا یو چې تقسیم بشو بس
له چا نه وژاړمه له چا نه وژاړمه چا ته په چا وژاړمه اول په ځان باندې اشنا که په تا وژاړمه دا یو ویر نه دی چې سر ته لاس تر زنې کښېنم تون ته او که دې بر ته لاس تر زنې کښېنم نو ما خان شهید میرزا خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچي داوړ مروت او مسعودي هم لرل ما یوسفزي خلیل مامون او داودزي هم لرل اوس پښتانه یې لا د بل نه خپل ګریوان خلاصوي اوس پښتانه یې لا د بل نه خپل ګریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي اوس پښتانه یې لا د بل نه خپل ګریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سعدالله جانه د درد څړیکې دې وانه اورېدلې سعدالله جانه د درد څړیکې دې وانه اورېدلې د سواتیو میندو کړکې دې وانه اورېدلې دنیا په منډه ده په بیړه کې دې خواته غوږ شه نورالبشره تا ډېر غوږ شو اوس ماته غوږ شه دنیا په منډه ده په بیړه کې دې خواته غوږ شه نورالبشره تا ته ډېر غوږ شوم اوس ماته غوږ شه ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو دا عشق وایې د ژوند نه هم اظهار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم اجمل د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم د تاترې په سر ولاړ یم تر بولدکه یاره د ملکن په سر راوخیژه ټپکه یاره نشنا ګل رنګینه لوپټه د یاره نه بلیږي اوس د پیزوان د مارګلۍ په کنډو نه ځلیږي نو زم بازي خیل او ماشو خیل را خبروم در پسې د بډبېرې قلندر را پاسوم در پسې زرها لکها به وي خو ستا په شان به نور را نه وړي میندې به کښېني داسې زوی به بله مور را نه وړي قبر د ګل شه او درجه د خدای اوچته در کړي شیخ بجلیګره رب دې وواړه جنته در کړي زم د خالص بابا په سپینه ګیره لوړه کوم د حق د پاره به تر مرګ پورې جګړه کوم د ودم خان پړاو ته لار وباسم دا د وزیر محمد ګل خان پړاو ته لار وباسم دا ولګل ودم خان پړاو ته لار وباسم دا د وزیر محمد ګل خان پړاو ته لار وباسم خو د قیاس او د مجان دښمني نه پالمه دا کوي ګټه که تاوان دښمني نه پالمه زم د وزیر او مسعود بالاحکار تړمه یون ته د ټول پښتونستان پټکی په سر تړمه زم د وزیر او مسعود بالاحکار تړمه یون ته د ټول پښتونستان پټکی په سر تړمه همدرد تا ته د سرور زدو کټوري در کوم که واک مې خپل شو نه لقب امپراتوري در کوم د تمدن او د پتلون مخې ته نه ودرېږو د برق سرک او د سمون مخې ته نه ودرېږو په ځان شکمن شم چې یو زه ساده پټان پاتې یم د کارتوني شل کلن ده ورته حیران پاتې یم خدای د خیر پیښ کاندي په داسې بدو چارو بوخت دي زمونږ زلمي د جنکیو په افکارو بوخت دي ګیره او برید پټکي څادر نه هم خبر تیره ده لاکټ بنګړی سرخي پوډر نه هم خبر تیره ده تنګې جامې په ملا کاږل کې برزي روان دي نو زه حیران یم چې نران که نرښځي روان دي په ځان شکمن شم چې یو زه ساده پټان پاتې یم د کارتوني شل کلن ده ورته حیران پاتې یم خدای د خیر پیښ کاندي په داسې بدو چارو بوخت دي زمونږ زلمي د جنکیو په افکارو بوخت دي ګیره او برید پټکي څادر نه هم خبر تیره ده لاکټ بنګړی سرخي پوډر نه هم خبر تیره ده تنګې جامې په ملا کاږله کې برزي روان دي نو زه حیران یم چې نران که نرښځي روان دي اخري ایسا کابل ناری وهي بیا سید جمال الدین غواړي شیر علي خان سید اکبر خان او سبکتګین غواړي کابل ناری وهي بیا سید جمال الدین غواړي شیر علي خان سید اکبر خان او سبکتګین غواړي بس ته ماړه به وای په وینو په پیسو باندې بس ته ماړه به وای په وینو په پیسو باندې او شراب ناڅاو په هلکانو او جنکو باندې دا له خیرو څیرې ګریوان نه حیا نه درځي نور تاسو او خدای د افغانستان نه حیا نه درځي نور دا
له خیرو څري ګریوان نه حیا نه درځي نور تاسو او خدای د افغانستان نه حیا نه درځي نور نو هغه صافي مومن شینواري او خوږیاڼي مړه شوي هغه زازي منګل ګربز زادران تاړي مړه شوي اوس یې زرګونه کیلومتره ځمکه بل لاندې کړه هغه صافي مومن شینواري او خوږیاڼي مړه شوي هغه زازي منګل ګربز زادران تاړي مړه شوي اوس یې زرګونه کیلومتره ځمکه بل لاندې کړه ما ته یو رنګ دی که پرنګ او که مغول لاندې کړه څنګه اسکې هغوی دا کم لوري ته وړي سینوبه زهر د وسکې کونړي د کونړي سینوبه څنګه اسکې هغوی دا کم لوري ته وړي سینوبه زهر د وسکې کونړي د کونړي سینوبه څوک به کامه ګوشته لالپور او سپین غر پرې ساتي توره د هر چا سره شته دی خو خپل سر پرې ساتي توره د هر چا سره شته دی خو خپل سر پرې ساتي تر بیا ښې چارې د غوږونو مننه